من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا درود شريف هو اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام و د دې اجتماع حاضرین و مسلمانانو ورونو، نن دلته د بناتو د جنکو د مدرسې افتتاح کیږي. مدرسه تجلیات للبنات او محترم رور مولانا شیر محمد صاحب حفظه الله دا غي د پاره خپل ذاتی یو پلاټ وقف کو. الله زمونږ د عالمانو نه دین کار لرونو، بس څوک لګیا دي ماشومانو ته ناظره خی چې ماشومان ستاسو بچی قرآن زده کی، څوک حفظ خی ماشومانو ته قرآن یادی، څوک د قرآن شریف د علمونو خدمت کوي په مدرسو کې، څوک په جماعتونو کې د منځونو ستاسو امامان دي، ستاسو خطیبان دي، په جنازو کې، په جمعو کې او په مختلف اجتماعاتو کې تاسو تر دین لارې ښیي، څوک دعوت او تبلیغ کې لګیا دي او د دین خدمت کوي، چا د جنکو مدرسې جوړې کړي دي، علما ټول لګیا دي په جماعتونو کې، په مدرسو کې، په دعوت تبلیغ کې او د دین خدمت کوي، او تاسو ته ستاسو بچو ته حتی ستاسو جنکو لونو ته دین خی، قرآن خی او شریعت خی. الحمدلله بیلو سا علما لګیا دي خدمت کوي، خالص د خدای د رضا دپاره. د هغې یو کړی دام د چې نن مولانا شیر محمد صاحب محترم خپل ذاتي ځای مدرسې ته وقف کړ. څه دپاره یې وقف کړ؟ دا خو قیمتي ځای دی، دې له یې وقف کړ چې ستاسو د دې ګاونډ او د دې علاقې جنکې د خدای دین زده کړي، قرآن زده کړي، دینی مسائل زده کړي، پرده زده کړي، او دا ستاسو جنکې دا د بی بی عایشې په نقشه برابر شي او د بی بی فاطمې په نقشه برابر شي. زما وروڼه نن سبا د ښځو ډېرې فتنې دي. ګورئ د جنکو د مدرسو انتهایی ضرورت دی، لږ نه ډېر. دومره فتنې د ښځو نه خورې دي چې توبه به وباسي. ښځې لاړې بربنډې شوې. دا زموږ د علاقې ښځې توبه وباسه، شکر دی، دا خو به په پټو سترګو جنت ته ځي. ټول عمر یې په کور کې تیر که او که بار ځي غټ څادر یا بورقې په سر او د حیا نه ډکې دي، شکر دی زموږ خویندې لوڼه میندې. لیکن که تاسو د ښاریو ته لاړئ، اسلام آباد ته ورغلئ، لاهور ته، پنډۍ ته، یا د دې خپل پېښور ښار دا دننه مارکېټونه مو لیدل، نو حیران به شئ چې ښځو لوپټې غورځولې دي. بورقې څه کوي؟ لوپټې نه په سر.
اسې د رواج په خیال یې غړه غوندې تخه داسې یو طرف دا سوکې په دې یو اوږه چولې او بله سوکه په بله اوږه او دا مری پې لږه غوندې پټه یعنې لوپټې نشته او بیا کمیسونه یې غورځولي دي او په بنینونو کې ګرځي پرتوګونه یې غورځولي دي او په پتلونونو کې ګرځي څومره بې حیایي ده نن د ښځو د لاس دا زموږ ښکلي مبارک پیغمبر 1400 کاله مخکې پیشنګویي کړې وه وایي داسې ښځې به آخره زمانه کې راشي کاسیاتن عاریاتن جامې به یې غوستې خو بربنډې به دا نری لباس دی غوستې او دننه یې پکې لیچې ښکاري او سټ او مری ښکاري او دا نری د جارجټ او د سیپون لوپټه چې دننه یې تېره سر ویښته او د سټ او د مری دا سرمن ښکاري مایلاتن ممیلاتن ځان به سړو ته مایل کوي او سړي به ځان ته رامایل کوي چې سړي دوی ته وګوري رؤوسهن کاسنمة البحت یو قسم خان دي په عربو کې بحتي و خان ورته وایي هغوی دا قومان داسې اوچتې او لږ تو وي داسې دقسې به یې سرونه کاږه نیولي حضور پاک فرمایي د مسلم شریف 2 حدیثه دي وی دا زناکارې ښځې دي او دویم کې راځي لومبې به دوزخ په دې ښځو غرغنډه کېږي دا د ښځو فتنې به په څه بندوي دا بې ستري شوه په ښځو کې بې حیایي شوه په ښځو کې په کورونو کې دننه د ښځو جګړې جوړې دي د انګور د خواښې سره او د خواښې د انګور سره او د اندرور دروندار سره او دروندارې د اندرور سره او ډېرې ښځې د واده نه پس 15 ورځې په کور کې نه تېروي خاوند کره زر پلار کره منډه وهي او تښتي پخوا خو به قسم دی زموږ د ښځو به د سړو به پې سر ګرځو د پلار د کور نوم به یې نه اخیسته ظلم به یې ورسره کو وهلې ټکولې به ټول د ګاڼې او د زمیندارۍ خدمتونه به یې پې کول او دننه به یې غوجلې غورځولې او دننه به یې خشاکونه واړه کول اوس خو ګیسونه راغله او په صوباړو باندې به یې جامې په تختو باندې وینځلې پلار کره چته ښځه نه وه تښتېدلې اوس خو په 4مه 5مه چې معمولي خبره بس پلار کره منډه ده او مره ورکینی او ولې په مهر کې لیکلي چې بصورت ناچاقي 5000 روپۍ بصورت ناچاقي 10,000 روپۍ دا مه لیکې د وخت نه په نکاح کې د ناچاقۍ ټکي ولیکې سپېره ټکې بصورت ناچاق دا خو په حدیثو کې نشته نه په فقه کې شته او نه د شریعت په مسلو کې شته چې ښځه به خفه پلار کره ناستې تنخوا به وله د خاوند د کوره ځي ولې نه دې ځي که نه دا ټول د شریعت خلاف زه چې کله م نکاح تړم دا ټکې تاسو که خپله کوئ خو زه دا په نکاح کې نه ویم د اوس د سپېره خوله خوځوئ به صورت ناچاقي او چینۍ ته چې دا پته ولګېده که پلار کره کېناستم نو ماله به 10,000 روپۍ میاشت رالېږي خو دې به نیټه راکړه د هغې سترګې بیا په تندي کې وي او هغې ته پته چې 10,000 روپۍ خو ما ته به میلاویږي په معمولي خبره د خاوند خبره نشي زغملی نو کور کې جګړې کوي بې پردګي کوي د خواښې سره جګړې کوي او ناشکري څومره ده حضور پاک فرمایي 1400 کاله مخکې وی ما ته خدای دوزخ وښو اریت النار فاذا اکثر اهلها النساء وی ښځې پکې ډېرې زیاتې وي صحابو ته تپوس وکړه بما یا رسول الله د خدای رسوله دا دوزخ کې ښځې ولې ډېرې زیاتې تا ولیدې وی بکفرهن دا د دوی د ناشکرۍ د وجه یکفرن الله د خدای ناشکري کوي وینا یکفرن العشیر دا د خپل ملګري د خاوند ناشکري کوي او بیا حضور پاک فرمایي لو احسنت الی احداهن الدهر که ټول عمر د یوې ښځې سره ښېګڼې وکړې جامې وله راوړې ډوډۍ راوړې
بیزار راوړې میوې ولا راوړې په معمولي خبره په موټر کې ډاکټر لزغلی جرابې او کیړې او هر څه ولا رازغلی لو احسنت الى احداهن الدهر مبالغه د ټول عمر دی ورسره ښېګڼې وکړې ثم رأت منک شیئا دومره غلطي د نسی کړې د ګوتې د بند دومره نو هغه هر څه یېرې سوی ما رأیت منک خیرا قطو یا سړیه تا نه خو ما په ژوند کې چېرته خیر نه دی لیدلی سړیه تا نه خو په ژوند کې ما چېرته ښه ورځ نه ده لیدلې سړی وایي چې ښه ده وږو د ټکولو کوتکې وردې د املی چې دا جامې دی اغوستې دي دا نری او دا لوپټې او دا د ټک ټوک کیڼې دا د پلار راوړي دا خیر نه دی دا لنټري کور کې چې اوسېږي دا یې د پلار جوړ کړی دی دا خیر نه دی دا میوې او ډوډۍ چې خورې او دا بادام او د غوزانو نه ټقار وباسې نو دا د پلار دله راوړي دا خیر نه دی دا حضور پاک فرمایلی دي 1400 کاله مخکې چې ښځې ناشکره دي دا ولې ناشکري کوي بربنډې ګرځي ستر نه کوي خواښې سره جګړې کوي اندرو سره جګړې کوي او تا وله بصورت ناچاقي 10,000 روپۍ بیلې لیکلې دي او خاوند که زه به د پلار کره ځم زما پلار کره ډوډۍ ډېره ده او ستا را مې نه رپله نو چې پلار کره ډوډۍ ډېره وه نو ولې ډولۍ ته ختې ویلې به دې وکنه چې بابا تا کره ډوډۍ ډېره ده او ما مه واده وه اوس په دلته مهرباني وکړې د خاوند خدمت به کې او قدر به کې او عزت به کې قسم په خدای حضور پاک فرمایي زه رضانه درته نه وایم پیغمبر فرمایي که ما د الله نه علاوه بل چاته د سجدې کولو اډر کولې لامرت النساء ان يسجدن لبعولتهن نو ما به ښځو ته حکم کړی وي چې خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي خو د خدای نه ما سوا بل چاته سجده ګناه ده کور کې به ژوند ښکلی تیری خو دا ټولې خبرې به په څه سمیږي دا الله چې دا جنۍ ته د بناتو مدرسه کې داخله او دا دین زده کړي او شریعت زده کړي دا د صحابیاتو واقعي زده کړي دا قرآن وایي دا سنت وایي دې ته به پته ولګي چې د خاوند څه حق دی دې ته به پته ولګي چې بې پردګۍ کې څومره ګناه ده دې ته به پته ولګي چې د خاوند په ناشکرۍ کې څومره ګناه ده دې ته به پته ولګي چې برقه په سرول پکار دی او که نه دې ته به پته ولګي چې چا نه پرده پکار ده او چا نه نه ده پکار دې ته به پته ولګي چې د خواښې به قدر کې عزت پکې سخر ته به د پلار په نظر ګورې او اندرور ته به د خور په نظر ګورې دقه رنګې چې د کور جنیم په مدرسه کې سبق وایي دا به هم ګورې بعضې خواښې هم انګور سره ظلم کوي دا هم پکې شته طرف د یو طرف نه دی بعضې اندرور هم په کور کې رواندار نشي زغملی اخو پټټو هغه سوره وه اوس بله راله د بار نه چېرته زغملی شیخ وایي دا کور زما و دا خو زما د پلارو دا ستا د پلارو او بلکل ستا و خو دا هم د چا د مخه دی کور کې او ستا ستاره د دې به هم خیال ساتي دواړه طرفین جنجال بلا طلاقونه دي روره نن سبا دومره خلک ښځو له طلاقونه ورکوي چې توبې وباسي موږ ته پته په نسه خبره ډس طلاق او طلاق او طلاق او طلاق یو خو طلاقیان ډېر شوي دي ما له خو ډېر قار راځي چې دا وي طلاق او ما ښځه طلاق کړه او څوک ورته وي کرور کره لاړې که نه نو په دریو طلاقو به طلاق او څوک ورته وي که دې زما د رور خپل رور یادوي که ده سره د غم ښادي وکړه که پلار کره لاړې په دریو طلاقو طلاق دا ما له یو ځل یو مسله راغله دا واوره یو جینۍ راله او پلار و مور ورسره هلک هم راغی هغه څه وروڼه پلار او مور او خاندان ورسره او جینۍ له دې خاوند طلاق ورکړه 3 یې ورشغولي چې 3 طلاق یې شغولي زه ښځو سره نه میلاوېږم الحمدلله دا مې قانون دی پرده کې که تپوس ته مسلې کوي برقه پړونې وي نو د وله کله راشي داسې نو زه وله د کوره بار هم راوځم
موټر کې ناستی د دې شاکم د مسلې تپوس بعضې وي داسې چې د خلکو مخکې نه کوي 3 طلاق یې ورکړو نو ما ته دانش احمد والدې وی دا جینۍ ولې دې سپېره طلاقه کړې ده وی خو ډېره ښکلې جینۍ ده او ډېره ښایسته جینۍ ده او عمر نم کمه ده وی ما ورسره خبرې وکړې انتهایي هوښیار هم ده او په قد و قامت هم داسې په دې غریبانانو کې مو دونه ښکلې څوک نه دي لیدلی ما وی که خاوند دې وله ولیده ولې وی هغه هم ښکلی دی مې د 14مې سپومۍ هم ورته نه رسي او خو دومره ښکلی دومره ښایسته نو وی دا ته رښتیا وې ما ویو مې دا مخکې غاښونه 1 ګزه بار راوتلي او مې پوزه ښه مضبوطه غټ باټینګن نه داسې باټینګن او دا سخا مخ یې نیولی دی غټې غټې دانې او دا سخا شونډې او دا خو یې ښه دی سپېره دونه بدرنګه دی ښځې له طلاق ولې ورکړم مې ښځې نه تپوس پردې نه بچې ولې طلاق درکړې وی ده نه تپوس ما یې هلکه ولې طلاق ورکوم هغه سر ښکته کړی دا دله سړي چې که نه د هغه دا خوی ښي چې هغه سر ښکته کړی بیا غږ نه کوي ښه خوی وایي سر ښکته ما هلکه ولې دې ورکو غږ نه کوي حال ووایه که نه چې غږ یې نه کوم نو هغه جینۍ ته مې وویل بچې ته ووایه او غږ نه کوي وی مولوي صاحب دا مې د سار مانځله پاسه او مې ړقو چې پاسه منځ وکړه نه پاسېده بیا مې ورته اوبه ګرمې کړې ما یې لوټه مې راته ګرمه کړې ده اله جمع کېږي نه پاسېد بیا رالم نه پاسېد بیا رالم یا سړیه نور راخېږي مونځ قضا کېږي سخته ګناه ده ګورې اله شابه اودس وکړه وی ما ته وایي د ملخې لور او ته هر وخت ما تنګې او د خوب وباسې او زما په 3 طلاقو طلاقه مونځ له به خاوند ښځه پاسئ ښځه خاوند پاسئ په 3 طلاقو یاره بس خښته پرته وه مې پې ورغروال مې ورکړه چې دا مازدیګر دی وام ستا هغه داسې داسې خو خلک ونیو ملګرو ما ته ته څه کوې ته خو جګړې کوې ما یې نه ماله قهر را غوسه راله ما یې دله او داسې مې ورته وي مې خپله خور لرې که نه لرې که ستا خور ته څوک 3 کاڼي وروړي او طلاق ورکړي خفه کېږې که نه ستا لور لکه څوک ورکړي خفه کېږې که نه دا هم د چا لور ده که نه دا ډېره پخواری لویه شوې ده دا ماشومه چا لوبولی دا په غېږ ګرځېدلې ده دې ته ډېرې اللهو ویلې شوې دا په ډېرو ډاکټرانو ګرځېدلې ده دا تا له لویه شوه او څونه په مینه او په محبت یې درکړه او دروازې کړه درته او خدمت مور پلار لویه کړه او خدمت ستا کوي او به تاله ګرمۍ ستا خور لور سره څوک وکړي ته خفه کېږې که نه نو ته ولې ظلم کوې پردی لور خور سره موږ هم ډېر ظلمونه کوو په معمولي خبره بیا راشي ما ته وي یاره ما خو دې ښځې ته ویلي چې زما د ورور سره به خبرې نه کوې که دې وکړې په 3 طلاقو طلاق اوس به څه کېږي اوس خو رغېدل نه کېږي نو مې هغه وخت یې سوچ نو زوړه اوښه هغه وخت یې سوچ نو اوس دا خبرې کې یو راغی وی یاره بس طلاق مې ورکړی ولې وی مور مې مجبوره کړم چې ورکه طلاق شابه ورکه طلاق مې مور وی چې بس بخم دی نه او 3 طلاقه والا ورکه اوس زما مخکې یو 3 کاڼي راواله وروله وته مور مې مجبوره کړم نو مې اوس څه وی چې مور مجبوره کړه اوس څه کوې وی اوس مې راته مور وی چې ورشه ملا صاحب نه تپوس وکړه څه چل کېږي سپېره ده راوله مې دې مور ته ووایه چې زړې پوسکې په ما دې مفتو کې پردی لور طلاقه کړه که دا ستا لور چا طلاقه کړې وه ته به خفه کېدې او که به نه خفه کېدې طلاقه شوې جینۍ بیا څوک کوي کم دی غرقه دې کړه دا دونه خواري دې سره دې دپاره شوې وه تا ته یې په ډولۍ کې کېنولو د کریره ولېږله ته به ظلم کې په خپل لاس کې د ستا لور سره او خور سره څوک وکړي ته خفه کېږې که نه خفه کېږې وایي مې دا جورابه مخې نیولې وې دا کنډاسه بوډۍ ولې ظلم کوي طلاق مه کوئ مهرباني وکړئ روانه وکړئ ښځې سره خبرې ورسره بندې کړئ بد رد ښه نه دي خو زه ویې وایم وال ښه نه دي خو زه یو ډب ته وباسه نو طلاق ولې غورځوئ د خدای نه ویریږئ
رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې فرمایلی او په اخیری د وفات نه مخکې په بیماری کې سر مبارک یې تړلی او سر یې خوږېده نو سر یې دلته الله وتعالی په ساده او چې راووت نو څه وایي الا فاتقوا الله فی النساء خبردار د خدای نه ویریږئ د ښځو په حق کې د خدای نه ویریږئ انهن عوان فی ایدیکم دا ستاسو په لاسونو کې قیدیانې دي که ته چېرته پرېږدې نو ځي به او که ته نه پرېږدې نشي تللی خدای به درنه تپوس کوي ظلم مه کوئ د ښځو سره مفتو کې خلک لګي شي ښځې سره ظلم وهي ټکوي نو دا ظلم د دواړو طرفونه دی کله جینۍ نه ښه د سخر خواښې ته سپک ګوري کله اندرور او خواښې نه ښه انګور سره ظلم کوي کله ښځه د خاوند قدر نه کوي او کله خاوند دا د ښځې سره بدسلوکي کوي ورونو علاج څه دی دین 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 داسې روزې ولګوئ تبلیغ کې لاړ شئ چیلې ولګوئ دین زده کړئ بچی علم له داخل کې په مدرسو کې چې څه دین زده کړي مولیانو سره کښېنئ مدرسو کې کښېنئ خدای ته وګوره د علماو نه نفرت مه کوئ علماو سره کښېنئ مسلې دې زده کړئ دا بچي دا کشران دا په ما ډېر ګران دي دا هلکان نه دا واړه دا نوجوانان دا زما بیانونه اوري په ما ډېر ګران دي دا ځان ته رانږدې کړئ زه د خپلو علماو ته هم وایم دا هلکان ځان ته رانږدې کړئ دا ښکل کړئ دا رانږدې کړئ دې ته دین وښایئ شریعت وښایئ او مهرباني وکړئ خپلې لوڼه خویندې میندې د جینکو مدرسو کې داخله کړئ چې دین زده کړي پته به خپله ورته ولګي چې د ښځې حق په خاوند سره او د خاوند په ښځه سره قسم په خدای د دین نه بغیر نشئ شل کولی د صحابیاتو حالات د پیغمبرانو د بیبیانو حالات او د ښځو مسایل ښځو ته خور ضروري شی شکر وباسئ دا خدمت ستاسو علما کوي مولانا شیر محمد صاحب دلته خپل پلاټ درته وقف که خالص دی نه چې ستاسو لوڼه او ستاسو خویندې قرآن زده کړي او دین زده کړي هلکه خوشحاله یې پکې نه خفه یې خوشحاله یې پکې نو هغه خو دونه مهرباني وکړه چې هغه راته دا پلاټ وقف کړه اوس جوړول به یې په تاسو یې کې خیر انشاءالله محنت په تاسو کوئ خواري به تاسو کوئ غریب خو بلډینګ نشي جوړولی مولیانو سره سي اوس تاسو پکې مهرباني وکړئ چې هغه د الله د رضا دپاره د الله د قرآن لحاظ وکړه د الله د دین لحاظ وکړه او ستاسو د لوڼو خویندو دپاره دا ځای وقف کړه اوس به تاسو خپل رب ته مخ کړئ خپل پیغمبر مبارک او خپل دین او خپل حدیث او قرآن او سنت پړله راولئ چې یاره واقعي زما خو چې د لور وادي نو په هغې باندې بلا خرچې کوم زما خو چې د زوی وادي لکونه پیسې پې لګوم راشئ د خدای په قرآن مې لګې لګول پکار دی او چې د خدای په دین دی ولګولې هوښیار سړی لګئ د هغې بدل به خدای په دنیا کې هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي هلکه تعاون به کوئ که به نه کوئ څوک به کوئ لاس اوچت کې د زړه د اخلاص نه انشاءالله ووایئ شوق سره انشاءالله ووایئ نور شوق سره انشاءالله ووایئ بس ماشاءالله که خیر او تاسو خلک خو ما ته معلوم یې د شیرپاو او د دې میرو ګردوناوه تاسو خو الحمدلله نیکان خلک دا زما ډېر خوښ دی تاسو دینداره خلک او نیکان خلک شکر دی مشران هم دینداره او نیکان هلکان ټول زه پېژنم د علماو ډېر قدر او عزت کوي نو بس تعاون چې څه کول غواړئ مولانا صاحب ناست دی که اوس څوک کوئ هم که میاشت پس څوک ورکوئ که 2 میاشتې پس ورکوئ که 3 میاشتې پس ورکوئ که څوک کرشلی که شګه ورکوئ 2-4 بورې سیمټ هلی سیخ هلی هر څه چې وي قرض ځان پسې ولیکئ نوم ولیکئ چې د الله په کتاب کې او د فرشتو په کتاب کې د خدای د قرآن دپاره ستاسو نوم ولیکلی شي توفیق به خدای درکوي انشاءالله الله خوشحاله کړه داسې ملګري وي چې هغې وایي چې مونږ به په دې ځای کې 1 لاک روپۍ امداد کوو هغه ملګري مونږ سره نومونه ولیکئ
50,000 والا 40 30 20 10,000 والا داسې ملګري وي هغې پاسې ودرېږي وخت مختصر دی او موږ سره نومونه ولیکئ